سلامونه، مینه او درنښت مې ومنئ. ارشاد الله سعادت یم او د پاتې شه باران د ناول دوهمې برخې سره حاضر یم. تاسو په لومړي برخه کې واورید چې کیسه د پېښور له ښوونځي نه شروع کیږي او ټولګي ته یو ښاپیری راځي. څانګه راځئ چې دوهمې برخې ته لاړ شو. خوند ترې واخلئ. پاتې شه باران د دوهمه برخه. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت نه مجبور یم د زمرک سره سوات ته لاړم. سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته نه ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شو، خو بیا هم مې کله کله د جغرافي ساعت او د څانګې په ترڅ کتل را یادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یو خیالي ښاپیرۍ په څیر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو. ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره مې بخت بیدار و، او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانیت او شوخي یې زما ډېر خوښ و. د هغې سره به مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده او د موجونو ښاماران مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه وریسته هغه هم د سیند په غاړه ناست و او د راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېد چې ویې ویل، هلو هلو. چې ور ومې کتل، خپل راډیو یې لکه ګرځنده موبایل ټلیفون غوږ ته نیولی و او ویل یې، هلو غزنه و غزنه، دا په کومه دنیا کې ورکي؟ مړه سوات ته راشه. ستا خو نغمې خوښېدې، سیند نغمه وایي، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې د هغه دا پیغام واورېد، لمن مې سڼ ووهله او خواته یې ورغلم. ورته مې وویل، ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او د ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه، ته چې څه وایې له یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فلحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله له فطرت نه خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخیل په خوم کې رنګ کړم. هغه موسکی شو او راته وویل، تېره اونۍ د فلسفې کتاب څه واغست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي؟ سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوي، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم. ته د غره نښترو ته آواز ورکړه چې ټول سرندې شي، اورو بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه، فطرت تر موږ ډېر پهلوان دی، صرف په خیال کې موږ پرې وزبر دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه، بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي، نو بیا خو ما تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه، له دې فلسفو نه به تیر شو. غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په مسکا یې راته ویل، سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو. منحوس غوندې ځای دی. ما او تا پکې ډزې وکړې، خو زه خیر بلا و برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل، وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو. خو زه چې د غره سر ته وخیږو، دا سیند به له هسکه ځایه خامخا یو داسې سپین خامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله ځګونه کوي. خو زه وایم چې د خامار پر ځای د چندړو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب آواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمې جامې اغوستي. زه چې نن له دې قلندرانه بنډار نه فیض واخلو. ښه چې راتلونو له حجرې مې رباب راغسته، ما نه دی کړم، او اوس د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته ویل، ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړي چې دروند نه شي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډېر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو، زمرک راته ویل، که ورځو هم خو سهل به یې راوباسو. زمرکه، د رحمان بابا دیوان خو را سره نشته چې په پال پرېکړه وکړو. نور ستا خوښه،
د ګوتو ښکیل را سره کوي او که شیر و خاتولو. ځواب یې راکړه نه اشنا، یو کاڼی راواخله او د هغه کمره بیخ کې د ولاړو اوبو منځ ته یې وله. که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواغست او اوبو ته مې وویشت. ښه وه، څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب. را سره روان شو، خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و. ویلې چل دې وکړو خو زه خیر دی. ما درته د کاڼي وویل تا د نر زوی همداسې درغنه راواغسته چې په عمر به دې نه وجیږه کړی. هسې نه نوم یې درته ویستی نه وي. په خندا مې ورته وویل نه زه بیخي روغ رمټ یم. چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلانی و، یوه لویه کږدۍ یې لګولې وه. د رباب او منګي غږ یې په غرونو کې داسې انعکاس کوو لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کږدۍ په منځ کې اور بلو او سړورو زلمو ترې د اتړ زنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسېد. د هوټل په لور راهي شو. زمرک ته مو وویل اشنا هره ورځ به د رباب کوو. نن مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې د کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه د ادم خان وبولم. نه اشنا ډېر پام به کوې. زه د وخت له درخانیو ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ما ته به رباب را زده کړي؟ هو، خو هله چې درخانۍ پیدا کړي. بس داسې وګڼه چې در مې موندلی او خانۍ ته لا څو ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب ته نه ده موندلی، خو تارونه ورخېجولي پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو، ګوړه مې ورته ایښې وه، په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. تو خو یې د درخانۍ لپاره زده کوې، په ګوړه کار نه کېږي. د شاتو بوتل به راته راوړې. بنده ته منظوره ده. ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بي چېرته ده؟ دا به درته وایم، خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک مسکی شو، ویلې زه دا انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استازی مجبور یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی، خو څه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو، زمرک په خپل کټ کې وغځېده او ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړل او راغږ یې کړ. غزنه وغزنه. ځواب مې ورکړ. بیا دې څه په زړه راوګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پېژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پېژنم، خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سوات نامې په نامه منظوم کتاب یې لیکلی دی. یو دو بیت یې راته رایاد دي. تر کابل نه هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده خو خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی. حیف دا چې کشمیر ارد دی او سوات تنګ دی. زړګیه زه چې لومړي ځل سوات ته راتلم، د پښتو له ښوونکي مې سوات نامه اخیستی وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شو دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر تر منځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی، خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه، خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیله من کېږه ما، 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي. معنا دا چې په نور موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلی وي. په دې خبرو زه اوس مرګ دواړه په خندا شو او بیا مو سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیې پوهنې په اړوند په همدې خبرو خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت څانګه او د هغې پترس کاته رایاد کړي وو. زمرګ ویده شو، خو زما به د څو شیبو لپاره ایله سترګې ورتلې. ملګرو، دا و د پاتې شه باران ناول 2مه برخه. په دې هیله چې تاسو به ترې خوند اخیستی وي. تر بلې برخې چې زه ارشاد الله ساده د ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم.